د ځمکې سر دا څه شي، دا لوړه شي او دا بلنده شي، دا حاکمه شي. موږ ته دا مهمه ده چې د الله دین شرعي اسلامي نظام چې د هر عنوان لاندې وي چې دا حاکم شي، تطبیق شي. دا ارمان دی، دا غوښتنه ده. نو زه تکرارا د دې ورونو مننه کوم. الله دوی ته ځای خیر وکړي چې دا تکلیف یې در کړی دی مېلمنو نه، او الله جل دې دوی ته په دنیا او آخرت کې بدلې ورکړي، او د خپل طرفه د خپل ملګرو د قوم د شیګر د ټول اولس د طرفه نو دوی ته ډاډ ورکوي، اطمینان ورکوو. زموږ تاسو سره تعهد دی، زموږ تاسو سره ملګرتیا ده، تاسو زموږ وعده ده په څه شي باندې؟ د الله په دین باندې، په شرعي نظام باندې بلکل 100% که زموږ نه مطمئن اوسئ. د اسلامي امارت هغه اصولي او قانوني او شرعي چې څونه غوښتنې مطالبې دي هغې ته موږ تیار او آماده یو، او د هغې منلو ته سر په سترګو موږ تیار او آماده یو. تاسو ته ډاډ ورکوو د خپل طرفه، د خپلو ملګرو مجاهدینو له طرفه، د خپل قوم او ولس له طرفه تاسو مطمئن اوسئ انشاءالله تعالی چې تر څو ژوندي د الله د دین دپاره، د شرعي اسلامي نظام دپاره، اسلامي امارت دپاره به خپل جهاد او مبارزه جاري ساتو. وما توفیقي الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. صدق الله العظیم.